په روژه کې باید زموږ سخاوت، مهرباني، صدقه ورکونه او نور نیک عملونه تر عادي ورځو څو چنده ډیر شي. ځکه له ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو خلکو په ګټه رسولو کې ډیر سخي و، او د هغه سخاوت به د روژې په میاشت کې چې جبرائیل علیه السلام به یې لیدو ته راتلو نور هم زیاتېدو، یعنی لا به پسې ډیر سخي شو او صدقه ورکونه او په نیکیو کې به یې زیادت راوستو. او جبرائیل علیه السلام به ورسره د روژې مبارکې میاشت کې هره شپه ملاقات کوه تر هغې چې روژه به پای ته ورسېده. او چې جبرائیل علیه السلام به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات ته راتلو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت به د خیر په کارونو کې د روانې هوا نه هم زیاتېدو. نو موږ ته هم لازمه ده چې په روژه مبارکه کې اعظمي استفاده وکړو له دغه څو ورځو او په نفع رسولو کې سخاوت، مهرباني، نیک اخلاق او نورو نیکیو کې لا نور ګړندي شو او صدقه کې لا نور سخیان شو. دا حدیث صحیح بخاری روایت کړی دی چې د حدیثو شمیره ده 1840.